شه ما وایي دوکان ته وایي دوکان ته لاړ شه په کومه لاره لاړ شم خدای پاکه نو په دې چاقوګانو باندې زه تللی شم چې وایي لاړ شه دوکان ته لاړ شه سودا راوړه خپله لار نه لرو خدایا یا لالا دا ماغه چپی دی چې بله ورځې زوالی ومه تیارو سره لالام نشته دی همدغه موقع ده هلکه چپیه دا چپی دی چاته ویلې دا مې تا ته وویلې که نه تا ته ما ته دې ولې وویل تاسو بله زوالی نه ومه زه ولې نو خو خلک وخي ته غل وي غلا دې وکړه خلکو بسته بسته وخال په بډه وواله که ما یو چرګه پټه کړه نو څه چلو شلو نو موږ د چرګو والا باندې وسره سیږي که نه ګزار مه کوې ډېره لالا ودرېږه ودرېږه نه نو ما لالا زوالی ومه اوس درنه بدله کړم اوس درنه بدله کړم څه شوې ستا زوالی مې راکړه پرېږدم ورسه اوس یې پرېږدم زوالی اوس درنه پرېږدم د چېرته څه کوئ واده که دا څه کوئ تاسو زه دې ووالم هغه دی زه دې ووالم زه دې ووالم ته څوک یې یاره زبیجانه مانا جهانگیر ته پرېږده ما خبره دلته سره یې شه څه خبره ده زما خبره پرېږده ماما دې پرېږده ته لږ صبر وکړه ما دې ته پرېږده برابر کړې ما دې پرېږده اوس خبره باندې خو ما پوهېږي څه چل دی دا بله زوالی ومه دا بیا ورسره او زه یې ووالم ولې دومره څه نه م خلک ورا لګیو او پردي چرګانې پرېول ته صبر وکړه لږ څه خبره خو زه واورم پردي چرګانې پټول غلا یې کوله ولې موږ به یې نه وخوځو خلکو بسته وخان پټ کړ ستاسو څه ونه ویلې او ما چې یو چرګه پټه کړله په ما یې راباندې کړله موږ د چرګو خال نه پرېږدو خال والې اوس نه رسېږي خیر دی زما خبره واوره ګورئ نه څه صبر وکړه زه یې پوهېږم خیر زه لاړ شه خیر دی زه بیا پوهېږم زه لاړ شه زبي ستا خاطر دی ستا ګنې قسم په خدای دا دا ما ورسره خو ستا خاطر زه بس خیر دی خیر زه ته زما خبره واوره زه ته لاړ شه سودا پسې ځي زه ته لاړ شه سودا دې راوړه زه به دا پوهېږم ګوره جهانګیره ټوله دنیا غلا کوي ټول خلک غلا کوي غټو غټو چوکۍ والا غټو وظیفو والا غلا کوي ستا طریقه لږه بدله ده خلک چې دي په بله طریقه باندې غلا کوي خیر دی ګزاره کوه کلی ولس ډېر غلا ملا او دغه مه کوه زه لاړ شه خیر خیر دی زه بس ګزاره کوم یاره نو یاره خدایه پاکه نو یو ورور دې راکړی هغه هم ګډوډ دی چپی دی په سترګو دا وګوره زنانه کور کې نشته باید چې دا ځای خو پاک وی که نه او ښه خو تاسو نه تنګ شو ملکه او آخر راوړه که نه دا مال دې د ولږې نه مړکې ته وګوره وچ کلک ولاړ دی شودو ته خو چې کښېنې پلتۍ وي یو بالټۍ څکې یو بالټۍ واښه راوړه اخلې خپه ده واښه راوړي اوس بیا تټ مات اوس به دا هسپتال ته ځغلو داسې راشه داسې راشه خو دته معلوم یم چې داسې یم او ما ته یې واښه راوړه واښه چغې شروع کړي دي دا دې رانوړه لالا واچوه خواته واچوه په لږه دې وواله واچوه ورته ښه واښ وړاندې شوې ماښام نه غوا زه نه یم غوا هغه ده نو ولې څه خبره ده ولې ګوره
نو غوا خو ته نیم غوا هغه د نظر خو دې کار کوي خیر دی که سترګې دې ګډې وډې دي که نه دا واښه واله غوا ته یې واچو ما ته یې ماچو زه خو ته غوا نه یم که نه ما ویل کنه دلته غوا ولاړه خدای پاک لیونی دې کړم واښه واله غوا ته یې واچو دا ده ور واچوه دلته دا په ده باندې موږ واښه راوړو ځه لاړ شه ځه خورې غوا خورې ځه به ځه ماغزه مې مه خرابوه ځه وځه نور ځه لاړ شئ کور نه ونه وځي د کور پیره کوه ته زه به دا نورالله خواته ګوره کوم پله لاړ نه شي دا خو چې په یوه لیکو په بله ځي ځه خپله چکر یې وی ما ته وی کور پیره کوه زه ستا څوکیدار یم راځم درځم ګورېږه مه ځه لاړ شه ځه کور ته لاړ شه ځه نورالله خانه یا نورالله خانه راکوشه په چیو باندې ځان ټک وچو دا یو 13مه پیاله ده او ته دې ونه کې ناستې ټکه دې خېجې راکوشه چې لږ ګپ ولګه غورې وکړو یاره صبر وکړه که نه درکوزېږم د خدای مسلمانه ته خو چیس که که نه ګورې نه چې جمع را روان دی خشاک نشته دی ډکې خشاک په کور کې نشته دی درکوزېږم دغه یو منډه ووامه بس دغه دی درکوزېږم خو سپینګیری سړی یا میرامان څه شو اوس به راولوېږې بیا به تا په هسپتالونو باندې ګرځو راکوشه میرامان په بل چا هم نه په میرامان باندې کارونه کې میرامان خو چې سبی شي هغه تپاڼۍ لاس کې والي د کرکټو او ځي بس کوم ځای کې د انډیوالانو سره کرکټونه کوي هغه کارونه څه کوي هغه خشاک کول څه کوي زه مجبور یم چې زه یې وکړم یاره په دې خبر خو در سره موافق یم د نن سبا ځوانان د چا په ښه راځي زمونږ چاپېر نه دی اوس مې ورته ویل غوا ته واښه واچوې د غوا په ځای یې ما ته واچول په کلاره اخ خی سړی څنګه چې الله خیر کې خدای پاکه ته خیر کې خدای سړی مشر راولې ماما دې باندې څه چل ولې څه چل شي زاده خیره ټیپ کې سټم نیولې ته نه ګورې چې ونې نه راولوېده تلې ورته ومږه تلې اوچته نورالله سړی اوچته وه ښې پېژنې موږ د چیشته یا الله خیر ته اوچتې که نه مې ویل درته چاپلوۍ ته دي چې خچاک درته راوړي مړه خیر جیکه یا الله خیر کې خدای تله ومږه لاسونه نورالله ماما اوس څنګه خوږ شوې خونې ته چپ شه ستا چې څو دې تړتړونه خبره راوځي که نه ګنټه پکې تېری سړي ته تل یې ومږه چې مړ نه شي رانه لګیا یم که نه ځه ته ورشه لږې اوبه راوړه نورالله ښه یا الله تې پاتې واړه بچي دي خو اوبه دې راوړې یا بسم الله سړی خو په اوښ راغله نورالله خانه را جګ شه لږه نورالله څوک دی نورالله څوک دی ښه دی تې پرېږده اوس ښه دی څوک ته څوک یې زاده خیره یو کور کې داسې دی بل داسې دی د ده پکې د خیره میمري پارمټ شوه اوس یې ښه خوند وکړه اوس مې ښه لیون ورسره سر شو د خیره تاسو څوک هستئ ورور زه خو نه پېژنم او دلته څه کوئ چې زما نه خواوشا ولاړاست نورالله خانه بابا ولي دا صدام دی ګاونډي دی نه دی کورڅنګ کې هلته کور دی هلته مې وایي کور دی تا سره تاسو څوک هستئ وروره ته څوک یې د خدای په سلمان بابا ولي بابا ولي راځه کښېنئ که نه صدام کښېنه راځه کښېنه څنګه ولاړاست یو داسې ته هم ولاړې دا هم ولاړ دی پرېږده سړی په موږ خو دې مرګ تېر که د ونې نه راولوېدې خدای د مرګه بچ کړي د ونې نه راولېدم هغې غټې ونې نه لاندې راولوېدې سر دې په تیږه ولګېده دا خو ما دې ونې نه لرګي را ماتول که نه وی دغه دی دا خیر دی تاسو کښېنئ دلته
بس زه به ځم تاسو ته به ډوډۍ راوړم چې خو مو اوس کولو خدای دې ډوډۍ مه ورکوه ډوډۍ نه دې تېر یو شکر دی چې خدای ته جوړ کړي بس موږ دله لاړو ښه بیا ولې ته ونه خېږي سنډا غوندې زوی دې نه دی خر چې راوړي په هغه باندې راوړه وایي چې هغې دا کارونه کولې زما به څه غم وې لوش زه په مخ هم ښه شه سلام کوئ زمونږ